سلامونه ملګرو دغه اپارتمان چې دی دا $83,000 دی، دوه اتاقه دی، دوه اتاقه. ولې ترمیم غواړي؟ ترمیم دا که اوس ما سره یو ضربتي ټیم وي، ضربتي چې راشي او دا واخلو ترمیم کو. ګوره دوه اتاقه دی، دا غاټ حال لري او دا دیوان خوا کې موقعیت لري. دا عکسونه دي، دا وګوره، دا عکسونه دي. تاسو وګورئ غاټ حال دلته لري، د حال نه دې خواته هغه عمومي دروازه ده او دا نو ترمیم غواړي دوستانو. وګورئ دا الماری چې دا باید چینج شي او دا یو اتاق دی، دا اتاق مخه غټ اتاق دی. دا د شاته ساحه ده، دا ریزیډنشل ایریا دی. نو لومړی منزل دی، لومړی منزل د ملګرو مخامخ تشناب دی، دا بل اتاق دی. دا اتاق او اتاقونه ښه غټ دي او دا کلوزت دی. دا کلوزت د شان ترمیم غواړي، رنګ غواړي، منظم جوړول غواړي. نو قیمت تر 83,000 ویلی دی، ممکن تر 15,000 پورې پورته کو. نو هغه ملګري چې په دغه برخه کې تجربه لري ما سره په تماس کې سي، داسې ځایونه ما سره ډېر دي. راځئ چې سره کار وکړو او پیسې پورته کړو له خیره. راځئ ما سره په تماس کې سي او سره باید کار وکړو. په شیکاګو کې، په ایلینای کې ما سره ډېر زیات کورونه شته دي. دغسې که تاسو نورو ایالتونو کې ماستئ ما ته زنګ ووهئ، راځئ چې یو پلان جوړ کړو له خیره دغلته پانګونه وکړئ. راځئ دوستان عزیز، درنو دوستانو، دا چې دی لاندې بیسمنټ دی، یو سټوریج دلته ورسره لرئ، یو پارکینګ ورسره لرئ او دغلته هم واشنګ ماشین دی. دا د دغه دوه اتاقه سره یو ځای ورکول کیږي.